بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو، خوشاله یم چې یو ځل بیا زه تاسو ته په داسې یو موضوع باندې معلومات درکړم چې ډېره زیاته مهمه ده. هغه دا چې اکثره دوستان به موږ تاسو لیدلي چې مینهخانو ته راځي، یا دا چې په کور کلي کې موږ تاسو ته شکایت لري چې زما د بیایي حس د منځه تللی دی. څرنګه چې داسې ویل کېږي چې 80% هغه ناروغان چې کله د کورونا ناروغي ولري، کله چې د دوی کورونا ټیسټ کېږي، البته دوی ذایقې حس هم البته موجود نه وي. نو په 80% ناروغانو کې کله چې د دوی بیایي حس موجود نه وي، دوی په کورونا باندې البته مبتلا وي او دغه ستونزه منځته راځي. مختلفې نورې ستونزې دي چې دغه مشکل په منځته راتګ کې رول لري. نو ګران لیدونکو ته یادونه کوو چې تاسو دا فکر مه کوئ چې زه به په کورونا باندې مبتلا شوم. حال دا چې کیدای شي په پوزه کې مختلف شکلونو سره تخریشات موجود وي، یا دا چې بندش موجود وي. نو د هغې د وجې کیدای شي چې ستاسو دغه بیایي حس او د ذایقې حس چې انوسمیا ورته وایي، د دې سره د منځه تللی وي، او په شکل سره البته موږ یادونه کوو چې په موقتي شکل سره منځته راځي او په دایمي شکل سره منځته راځي. په موقتي شکل سره اکثره دغه حالت چې دی د 4 الی 10 الی 14 ورځو پورې دوام کوي، او دغه مشکل البته بیرته د منځه ځي. بعضې درملو ته البته بعضې لږ وختو کې ضرورت پیدا کېږي، او بعضې منورو ته ضرورت کېږي، او دغه مشکل د منځه ځي. خو بعضې وختونو کې دا په دایمي شکل سره وي، او دایمي شکل چې دی هغه ډېرې غټې ستونزې دي، او هغه ستونزې څو د منځه لاړې نه شي، دا مشکل د منځه نه ځي. په موقتي شکل سره اکثره دغه ریزشونه چې دي، کمان کول، فلو، او همدارنګه ریزش موږ ورته وایو، یا سنوزیټ ورته وایو، یا کمان کول، یا عام والګی ورته وایو، یا انفلوئنزا ورته وایو، یا موږ ویلی شو چې دغه د کورونا ناروغۍ. دې سره زموږ ستاسو د ذایقې حس د منځه ځي، همدارنګه د بوی کولو حس د منځه ځي چې دې ته انوسمیا وایي. یا دا چې په مرکزي عصبي سیستم کې چې کله بلاکیج موجود وي، یا هغه اعصاب کې چې بلاکیج موجود وي، یا بندش موجود وي، چې سیاله د بوی کولو سیاله مرکزي عصبي سیستم ته نه ځي، نو هغې سره کیدای شي چې دغه ستونزه منځته راغلي وي. چې د هغې د جملې څخه موږ یادونه کوو چې تومورونه دي، نزل پولیپ دي، یا نزل سپټم ډیفیکټ موجود وي، یا د پوزې انحراف، یا د پوزې کاږوالی، چې په دایمي شکل سره یو کس نشي کولی چې د بوی کولو حس البته یو شی په صحیح شکل سره بوی کړي، او غذا په صحیح شکل سره ترې استفاده وکړي. او بعضې نور حالتونه دي چې د مرکزي عصبي سیستم یا د اعصاب ډیمیج موجود وي، چې هغې کې بیا دغه حالت د اولډ ایج له کبله، د الزایمر ناروغۍ له کبله، د براین تومور یا د مرکزي عصبي تومور له کبله، د بعضې دواګانو له کبله چې موږ هغې څخه یادونه کوو چې لکه د فشار دواګانې خوړلو، همدارنګه د ډیابیټ ناروغۍ، یا بعضې نورې هارموني ناروغۍ له کبله کیدای شي دا حالت منځته راشي. برین سرجري یا د مرکزي عصبي سیستم جراحي، یا دا چې ضربه لیدل د مرکزي عصبي سیستم ضربه، او یا اپیلیپسي میرګي کیدای شي دغه حالت منځته راشي. نو څه کولی شو کله چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږو؟ که چیرې دغه حالت په موقتي شکل سره وي، یعنې موږ وایو چې دغه حالت په 2 شکله دی، چې یو موقتي دی او یو دایمي دی. موقتي شکل سره اکثره دغه حالت په خپله په 4 الی 10 ورځو کې، الی 14 ورځ کې دا مشکل رفع کېږي او ښه کېږي. او دې حالتونو کې اکثره موږ کولی شو چې بعضې دواګانو څخه لکه ډیکنجسټان، همدارنګه انټیسټامینیک، سټیرویډ سپریګانې موږ کولی شو دې څخه استفاده وکړو، او د دې مشکل څخه په امان کې پاتې شو. یا دا چې اوبه جوش کړو، هغه بخار او تفې موږ تنفس کړو، او کیدای شي چې شیرګرمه اوبه په ورځ کې څو ځلې پوزې ته واچوو، هغه موږ تنفس کړو او پوزې ته یې واچوو. په دې شکل سره موږ کولی شو چې د پوزې انځل په مختلفو وختونو کې دغه پړسوب یا تخریش چې په پوزه کې منځته راغلی دی هغه د منځه لاړ شي، او زموږ بیایي حس بیرته راشي. او که چیرې دغه مشکل په دایمي شکل سره وي، نو هغې کې مختلفې ناروغۍ چې دي هغه ډېر زیات پکې رول لري، نو هغه امکان پذیر نه دی، امکان نه لري چې هغه حالت بیرته منځته راشي او ښه شي. نو په دې حالت کې موږ ته پکار دی چې ټول هغه خطرناک لوازم لکه تیزاب یا نور داسې وایټکس یا نور شیان چې دي، د هغې تاریخ او د هغه باید لیبلایز کړو، تر څو هغه موږ ته تاوان ونه رسوي، ځکه چې موږ هغه بوی کولی نه شو چې دا به څه شی وي. نو هغې کې باید ولیکل شي چې دغه تیزاب دي، دغه مثلا وایټکس دي، یا دغه خطرناک مواد دي. په ټولو کور کې چې کوم ټول مواد موږ لرو په هغې کې باید لیکل وشي، تر څو موږ ته معلوم وي چې دغه بوتل کې یا په دغه دیګ کې څه شی موجود دي، تر څو هغه موږ ته تاوان ونه رسوي. کله هم داسې یو مشکل سره مخامخ کېږي، خپل مالش ډاکټر سره مشوره وکړئ، او د خپل ځان نه درملنه مه کوئ. مننه، کور رمضان.